بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د سی پلس پلس ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو د ابستراکټ کلاسز په اړه خبره کوو نو ملګرو راځو سلایډز ته او ګورو چې اصل کې ابستراکټ کلاسز وایي څه ده دې کې تاسو ګورئ چې are those classes having a pure virtual function صحیح ده ملګرو ابستراکټ کلاسز هغه کلاسز دي چې په هغوی کې پیور ورچوال فنکشن وي نو ملګرو اوس پیور ورچوال فنکشن چیرې دا په زړه ویډیو کې موږ الریډي ډسکس کړی دا که تر اوسه پورې تاسو دې مخکنی ویډیو نه کتلی نو دې نه مخکې کوم ویډیو چې موږ پبلش کړی دا یا اپلوډ کړی هغه ویډیو حتما وګورئ د پیور ورچوال او د ورچوال فنکشن ویډیو دا نو هغه نه پس به تاسو په ابستراکټ کلاسز باندې پوه شئ we cannot instantiate or cannot make any object or instance of these classes چې کله یو کلاس abstract class شي د هغې کلاس object نه جوړېږي ملګرو دا په ذهن کې همدا اوس نه کېږي چې کله یو کلاس abstract class شي نو د هغې کلاس object جوړېدل possible نه دی same as when the constructor of a class is private or protected دې مطلب دا دی که چېرې تاسو د یو کلاس کنسټرکټر هغه پرایویټ یا پروټیکټډ کوي نو د هغې کلاس آبجیکټ نه جوړېږي نو سیم بای سیم همدغسې که تاسو مثلا په یو کلاس کې پیور ورچوال فنکشن در سره وي یعنې هغې ته ابستراکټ کلاس ویل کېږي بیا د هغې آبجیکټ نه جوړېږي the derived class of abstract class must implement the pure virtual function otherwise object of derived class is an error دې مطلب دا دی اوس چې کله تاسو ابستراکټ کلاس جوړ کړئ نو د هغې آبجیکټ به څنګه جوړېږي هغې آبجیکټ به تاسو اول به دغه کلاس ډیرایو کړئ یعنې د دې کلاس به یو چایلډ کلاس جوړ کړئ هغې نه پس بیا تاسو کولی شئ د هغه چایلډ کلاس کې د دې چې کوم پیور ورچوال فنکشن دی د هغې باډي ورکړئ او هغې نه پس تاسو د هغې آبجیکټ جوړ کړئ ملګرو خبرې نوي دي نو راځو په دې باندې پریکټیکل کار کوو دا به تاسو ته کلیر شي دې کې یو بله مهم پوینټ تاسو ته ویلی دی چې an abstract class can have a pure virtual function plus other non-virtual function in data member دې مطلب دا دی چې په یو abstract class کې تاسو pure virtual function او همداسې کولی شئ چې non pure یعنې normal function هم واخلئ ملګرو دا ټوله تیوري وله او دا انفارمیشن باندې جمع کړی دی دا تاسو ریډ آوټ کړئ نو راځو پریکټیکل ته خو مخکې له دې چې پریکټیکل ته لاړ شو زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ ظریف بهادري دی او دا ویډیو حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ نو راځو سی پلس پلس ته او دې کې به زه سمپل راواخلم ورته یم چې هیش انکلود آیو سټریم مې راواخیسته آیو سټریم او همداسې یوزینګ نیم سپیس std main دا به ما سره څه شي مین فنکشن شو ملګرو زه به یو کلاس دلته واخلم کلاس او دلته به ورته وایم چې مای ابستراکټ کلاس مې واخیستی د کلاس نوم دی مای ابستراکټ کلاس ملګرو په دغه ویډیو کې به زه یو سمپل اګزامپل کار وکړم تر څو په دې باندې پوه شئ خو په روانه ویډیو کې به موږ تاسو په یو پریکټیکل لایف پروجیکټ باندې اګزامپل باندې کار وکړو چې دا اصل کې د ابستراکټ کلاس په پریکټیکل لایف کې یا په ریل پروجیکټ کې څنګه کار کوي نو دلته تاسو ګورئ په دې ویډیو کې به صرف د دې یو سمپل اګزامپل تر څو په ابستراکټ کلاسز باندې تاسو پوه شئ ملګرو فار ایگزامپل دلته کې ما سره په دې مای ابستراکټ کلاسز کې یو میتھډ ده فار ایگزامپل اول به زه دا پبلیک واخلم او دلته به زه واخلم چې ورچوال او هغې نه پس به زه واخلم void method 1 نو دا یو method 1 ما سره is equal to 0 که چېرته دا 0 واخلم نو دې مطلب دا شو چې دغه virtual void method 1 چې دی دا ما سره اوس pure virtual function دی او دغه کلاس ته اصل کې وایي abstract class دی صحیح ده ملګرو په دې کې داسې هم کېدلی چې فار ایگزامپل په دې کې یو بل فنکشن دی د void فار ایگزامپل method 2 هم شته موږ سره دا تاسو ګورئ ملګرو دا method 2 به زه دلته ډایرکټ د دې باډي واخلم او دلته ورته وایم چې hey this is for example اول به زه واخلم چې cout او دلته ورته وایم چې hey this is method 2 صحیح ده که نه this is method 2 مې واخیسته او هغې نه پس ما n واخیسته دا خلاص شو ما سره نو مطلب دا دی چې په دې کلاس کې ما سره څه شی دی یو pure virtual function دی او یو normal function دی چې دغه کلاس ته اصل کې abstract class ویل کېږي ځکه په دې کې ما سره یو pure virtual function دی ملګرو دغه کلاس که object زه جوړ کړم دلته راشم main class ته او دلته ورته وایم چې my abstract او هغې نه پس ورته وایم چې object او هغې نه پس راشم ورته وایم چې object dot show method 2 یا method 1 whatever که ته کول غواړې زه method 2 کول غواړم دا خو تلته په کوډ کال کوه خو چې کله دا کمپایل کوي دا فایل دا تاسو ته error ښیي صحیح دی زه به وایم چې my یا به زه ورته وایم چې abstract classes په نوم مې سیو کړه دلته تاسو ګورئ تاسو دې کې درته وایي چې because the following virtual function are pure within my abstract دې مطلب دا دی ته دا کلاس شی نشو جوړولی object ځکه دې کې موږ سره یو pure virtual function ده اوس به څنګه دا مخکې بوځئ ته به یو بل کلاس واخلئ
دې مطلب دا دی چې دا موږ سره یو کلاس دی چې څوک هم دغه کلاس چایلډ کیږي یا دغه کلاس ډیرایو کوي هغه مجبوره مکلف دی چې دغه باډي ورکړي که نه دا پروګرام به کار کوي نه د دغه کلاس نه هغه کار نشي اخیستلی سپوز زه راشم دې ځای کې به څه ورته وایم چې کلاس او زه به ورته وایم چې my derived class مې واخیسته derived مې واخیسته او هغې نه پس ډبل ډاټ یعنې دا extend که public my abstract مې واخیسته په دې شکل باندې دې ځای کې به زه راشم ورته به ووایم چې simple public area دلته کې ما سره private area نشته دی او زه به دلته simple ورته وایم چې void method 3 مې واخیسته په دې کلاس کې ما سره method 3 دی او دې ته به زه وایم چې here hey this is method 3 صحیح دی که نه دا ما سره دریم method دی او دلته به زه n واخلم دا مې واخیسته په دې شکل باندې نو ملګرو دا خو زه نشم کولی زه به دا څه وکړم دا به زه کومنټ کوم یعنې زه د کوم چې ابسټراکټ کلاس دی د هغې آبجیکټ نشم جوړولی نو اوس به راشم زه به آبجیکټ جوړ کړم د ډیرایو کلاس که زه د ډیرایو کلاس جوړوم فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې my derived obj او همداسې ورته وایم چې obj.method2 دا اوس وګورئ ملګرو که زه دلته راځم د دغه کلاس نه زه ټول فنکشنز یعنې دغه آبجیکټ نه زه ټول فنکشنز اکسس کولی شم چې آبجیکټ ډاټ ګورئ method 1 method 2 method 3 دا ځکه چې دغه کلاس چې دی my derived د دغه چایلډ دی نو دمغه له وجې زه کولی شم دا ټول میتھډز اکسس کړم خو اوس به دلته پرابلمس وي فار ایگزامپل زه ورته وایم چې میتھډ 3 ماته کال کا دا ګورئ که زه میتھډ 3 کال کوم نو دا هم یو ایرر دی ایرر ځکه دی ملګرو چې زه را روان د امین د دې ویډیو سر نه درته وایم چې کله تاسو پیور ورچوال فنکشن په فادر یا په پیرنټ کې یا مای ابسټراکټ کلاس کې واخلئ نو د هغې implementation یا دغه باډي دلته ضرور دی باډي به څنګه ضروري چې فار ایگزامپل تاسو دلته وایئ چې میتھډ 2 چې کوم دی یا میتھډ 1 دا ګورئ میتھډ 1 چې کوم دی هغه موږ سره ابسټراکټ کلاس دی نو ځکه زه مجبور یم چې د هغې باډي ورکړم ضرور نه دی د دې باډي چې تاسو هغه پروګرامر مرضي چې دلته کې د هغې کوم کوډ پروت دی هغه د پروګرامر خوښه ده صحیح ده ملګرو تاسو چې وټ ایور غواړئ واخلئ خو اوس فلحال ما بالکل خالي کېښوده خو د هغې باډي ما اټلیسټ جوړه کړله اوس که دا پروګرام زه رن کوم نو دا پروګرام به اوس رن کېږي نو پرابلم به دې کې نه تاسو ته وایي hey this is method تاسو ته به دا ووایي چې this is method 3 دا ګورئ method 3 یعنې دا پروګرام اوس رن شو پرابلم حل شو نو د دې نه معلومېږي ملګرو چې ابسټراکټ کلاسز هغه کلاسز دي چې د دوی په منځ کې ورچوال فنکشن او هغه ورچوال فنکشن ریکوایرډ دی هغه نورو کلاسونو ته چې څوک هم هغه ډیرایو کوي یا څوک هم د هغې چایلډ کېږي صحیح دی که نه نو بیا مجبور دی چې د دې څومره ضروري میتھډز دي هغه ځان ته چیک کړي هغه ځان ته د هغې باډي یا امپلیمنټیشن ورکړي خیر په بله ویډیو کې به د پروجیکټ لیول باندې کار کوو چې پروجیکټ لیول باندې د دې ډېرې زیاتې مهمه ډېر مهم رول تاسو ته ادا کوي په پروګرامینګ کې یا په سافټویر انجینیرینګ کې نو ملګرو را روانه ویډیو کې به موږ تاسو دا ډسکس کوو زه به دلته راشم میتھډ 1 ته به راشم ته سی او دلته به ورته وایم چې hey this is like for example abstract method یا or like you can pure virtual method دا صحیح ده که نه pure virtual method from abstract class داسې مې ورته واخیسته صحیح دی ملګرو دا مې په دې شکل واخیسته او سیمیکولن کلیر دی نو میتھډ 2 اوس تاسو کولی شئ د دغه my derived class object نه ما میتھډ 3 کال کړه زه به object dot method 1 کال کړم object dot method 2 به کال کړم نو تاسو کولی شئ ټول میتھډز اوس دې ځای کې تاسو دا کال کړئ زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو پرابلم به اوس سالو شي what happened here اوکې دلته ما نه سیمیکولن پاتې دی دا به زه رن کړم تاسو وګورئ hey this is abstract pure virtual method from abstract class او hey this is method 2 and method 3 صحیح ده ملګرو نو دا موږ سره abstract classes ملګرو دې باندې حتما پریکټس وکړئ که بیا هم پرابلمس وي ما سره حتما زما د یوټیوب له لارې نه یا دغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو کومنټ ایریا کې تاسو کولی شئ خپل نظریه موږ سره شیر کړئ او همدغسې زما د فیسبوک له لارې نه ما سره کولی شئ کانټاکټ وکړئ خو زموږ یوټیوب حتما سبسکرایب کړئ په روانه ویډیو کې به د دې پریکټیکل لایو اگزامپل باندې به کار کوو انشاءالله نو خپل خیال ساتئ زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان